څونه وخت کېږي چې استشهادي آماده یې؟ یاره 3.5 کاله کېږي شاوخوا. نوم دیر سورانه؟ منصور. منصور جان میگه که از ولسوالی نرخ ولایت میدان وردک است و این آدم آماده استشهادی است یعنی فدایی است. هم دست ده کنه؟ هم دست. و چو کاله که تاویلی سه آماده ای؟ 3.5 و 3.5 سال میشه میگه حاله نوبت در توانه رسیده؟ اوز دلتا وظیفه داره؟ دلتا وظیفه دی. اوز هم آماده این است استشهادی ده پاره؟ اوز هم آماده ای. پاکستان دم نمر کرده ده. د پاکستان فدایی ده پاره نمر کرده. د پاکستان د فدایی؟ پاکستان د فدایی ده پاره آماده ده. یعنی چه رقم؟ فدایی وکی پاکستان باندې حمله وکي. یعنی پاکستان باندې حمله وکي؟ پاکستان باندې حمله. شما نام به خاطر خودتون بر فدایی آماده هستی؟ نه ما به خاطر جنگ به قطع نام دادیم که ما برسه بریم بخیر پاکستان جهاد کنیم ان شاء الله. پاکستان جهاد کنیم؟ در پاکستان جهاد رواست؟ پاکستان خو یزید ملک از پیخی حکومتش عوامش پیخی کفار است. څنګه ده تاویلی؟ کفار اوس عمل ته اډې جوړې کړي کفار عمل ته اوسي نو غواړي چې کفارو پسې هلته هم ورسو. زه د قندوز ولایت او خو د اسلامي او د افغانستان اسلامي امارت غړی یم. بیا د قندوز ولایت اوسیدونکی یم د خان آباد ولسوالۍ د کاخیلو د کلي یم. ورور زه راغلی یم دلته د 15 کاله کېږي الله دریا کې نه رل 15 کاله کېږي چې جهاد کوم. الحمدلله دا کفر له دې ملکه ختم سو او لاړه. موږ اوس ځان آماده کړی چې د پاکستان کفر غلامان ختم کو. کوم پاکستان چې په موږ لاره جوړه کړې دلته ده هغه باید موږ ختم کو. فقط هدف مو دغه ده چې پاکستان کفار ته لاره ورکړی و. لاره ورکړی و خیر اوسې. دا باید موږ ورکو دغه ځای نه. دغه پاکستان کې څه اوسېږي اډې جوړې کړي دا باید موږ فدایانو باندې شڼې کو.